دا صرف د مردګوي لپاره جوړ کړی او صرف دغلته به دغه ورکې که سړی څه ووایي خو خپل افغان هم نشي ویلی په خدای موږ زه پوهېږم موږ تاسو کې دومره حیا شته چې نشي ویلی په خدای نشي ویلی د دې خلکو یعنې ورکې که بس خپل لمن په سره وزیر اکبر خان تقریر لپاره چې هر څوک راځي چې ګوره زه ورولم دلته 400 کوټې دوی جوړ کړي د رباني زوی بیا وایي چې ما مجاهد هستم دغه مردګو خانه د ده پورې مربوط و زه خپله ورغلی یم ما لیدلی ده خو نسو ویلی ورکې که څه به ووایو او راته اوس بیا وایي دیموکراسي ده او فلان ده حقوق بشر ده وروره خیر ده که دا طالب راغیم د دغوی له لاسه راغلل چې وروره ګله کبر یې وکړه والله په جمهوریت کې ظلم وکړه غلا یې وکړه 10% د طالب جمهوریت نه ده وران کړی او 10% د دوی لاس و پکې والا اوس مقاومت مکمل قومي تعصبات دي مکمل خدا شکر ده چې د افغانستان خلک مسلمانان دي دوه ځایه لوړه کېدله دوه ځایه وله هغه د پارلمان رئیس چې رحماني هغه د امریکا نه غولې پاکول آخر داسې یو بدماش ته نه جوړ چې هر وکیل ته یو ډالر ورکوه تر څو دی رئیس د پارلمان چې دا پیسې تاله کومه کړلې هر یوې دغه ظاهر قدیر د ولادي سړي زړه پې بدېږي هغه د بله ورځ مې راپور وکړه وایي د CIA له رئیس سره یې ډیل کوه د پوډرو خدای دې خوار نه که د پارلمان معاون وي ته دومره قماقل سته د CIA معاون نه پېژنې بیا ځې په مراکش او په اندلس کې ورسره د نشه یي توکو خبره کوې اولا زړه م پې باندې درد کوي ځکه افغان هم د کاشک په افغانستان کې وای دلته د ده جما بس هم والله بالله افتخار دی یو سړي دپاره کم از کم فامیل خو به یې ورته راته ورور هغه هلته باچایي وه په قندار کې بیله باچایي او باسکل ساز هغه وروره بیله باچایي وه په مزار کې بیله باچایي و بدخشان کې بیله قدرت جزیرې وې وروره ګله دراز او غپ وهه او ټکوه بل کار نه و اوس هماغه تر غاښو مساله چالان موټر خو زه په ګارنیزون کې مو ومې په خدای په موټرونو کې اصلحې پاتې موټر چالان دو دومره څوک نه و چې موټر یو طرف ته کیار یو میدانوي ته زور کو ځینې ملا صاحبان هم ما پکې یو څو دانې ولې د ګیرې کالې کړلې ننوتل اوس امریکا کې دي خو دا که کاناډا کې دي نو هر سړي کاش کو یو زه پکې پاتې سوم کنې که صحیح تللی سولم څه به مې کړی وای تا خو د یو مرکه دي په یاد ساده طویل امریکایانو یو څو وخت راکې ستا انټرویو مې ورکړی وای په والله سا کوم ټیم مې ورکړی چې دغه نه یو منټ واوړم دلته په ایرپورټ کې بنا پې کوم نه کوي امریکایان هغوی مونږ ته شاړه ولا زور ته هاور یو وای هاور یو مور یو پرېږده د ځوانان اخواته که چې مونږ ډېر لږ ټیم پاتې ده 8 ساعته پاتې یو پوه سلې په خدای د ځوانان نه پرېښوده وای دا پاخه عمر والا راسئ دا خبر پوهېږي دغه وای جذباتیان دي کار هم سره خراب نه کړي نو داسې دا ښه چې افغانستان دا مشکلات تیر کړه والله بلا که درته دروغ وایم والله که د اردو عسکر د خدا د موږ په دې افغانستان کې ګوري قسم مې دې په خدای زه ننګرهار ته تللی یم دا پرون بله ورځ راغلی یم چې یاره له 500 به زیات دا د موټر مې خراب جوړوم مستري ته همدا د اردو عسکر راتله داسې غېږ به یې رانه تاوله چې زه به حیران سوم چې یا پروردګاره دغه ورور سره ما جنګ کوه دغه ورور مې وژه دغه ورور ته مې ماین کېښوده او هغه به م همدغه وایي چې دغه طالب ما وژه دغه طالب پسې مې چاپې وهلې دغه